اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. په تیر درس کې مو تاسو ته د هندسې علم تعریف او ډولونه، د هغې ترڅنګ د ډولونو بنسټګران یا مؤسسین تاسو ته در وپېژندل. نن غواړم د تحلیلي هندسې لومړی موضوع په مورد تاسو ته معلومات وړاندې کړم. دکارت چې یو فرانسوی ریاضیپوه و، دغه د تحلیلي هندسې بنسټګر بلل کیږي، ځکه د تحلیلي هندسې اړوند موضوعاتو کې تر ټولو لومړی کار کړی دی. ده ویلی دی چې هره الجبري معادله د یو هندسي شکل په معنا ده یا د یو هندسي شکل سره تړاو لري. د دې موضوع د روښانتیا لپاره دا یادونه هم کړې ده چې عدد د الجبري معادلو بنسټ جوړوي او ټکی د هندسي شکلونو بنسټ جوړوي، ځکه چې الجبري معادله چې کله تشکیلوو په هغې کې باید عدد موجود وي. او که د ټکي خبره وکړو، شکلونه د ټکي د حرکت په اساس جوړیږي. که موږ دلته پام وکړو، مثال د یو ټکی دی، نو دې ټکي ته که چیرې حرکت ورکو یو خط جوړیږي، او که دې ټکي ته په بلې خوا حرکت ورکو یوه زاویه جوړیږي، او که دې ټکي ته په دې خوا حرکت ورکو یو مثلث جوړیږي. نو ځکه دا خبره کړې ده چې عدد د الجبري معادلو بنسټ جوړوي او ټکی د هندسي شکلونو بنسټ جوړوي. نو په اولو حالتونو کې د عدد او د ټکي ترمنځ په مطالعه باندې کار کړی دی. د دې عدد او د ټکي ترمنځ رابطه چې د کله مطالعه کوله، د دې لپاره یو سیستم جوړ کړی دی. دغه سیستم د ایکس وای مستوي یا د وضعیه کمیاتو سیستم او یا بالخصوص د دکارت مستوي په نامه سره شهرت لري. دغه سیستم چې کوم د عدد او ټکي ترمنځ د رابطې ښودنې لپاره جوړ کړی و، دغه د دوو محورونو په اساس معرفي کیږي، چې یو محور د ایکس په نامه سره شهرت لري او بل محور د وای په نامه سره شهرت لري. ایکس محور چې دی هغه په افقي ډول جوړیږي. یو طرف ته د ایکس مثبت جهت ښودل کیږي او بل طرف ته د ایکس منفي جهت ښودل کیږي. د مبدا څخه د هر محور مبدا صفر بلل کیږي. همدغه شان وای محور یادونه چې وکړه، هغه په ایکس محور باندې د مبدا په ټکي کې څه ډول وي؟ عمود وي. نو دغه د وای محور چې کوم دی پورته خواته د مثبت جهت لري او د مبدا څخه ښکته خواته منفي جهت لري. نو دغه د وضعیه کمیاتو سیستم بلل کیږي یا د دکارت مستوي بلل کیږي، ځکه چې بنسټګر او پیژندونکی هماغه دکارت دی. د دې دوو محورونو په اساس دلته څلور ناحیې رامنځته کیږي چې د سات ستنې په مخالف جهت هغې ته نوم ورکول کیږي. نو دلته داسې وایو چې دغه لومړی ناحیه بلل کیږي، دغه دوهمه ناحیه بلل کیږي، دغه دریمه ناحیه بلل کیږي او دا بیا څلورمه ناحیه بلل کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې د تحلیلي هندسې په مورد مو لومړني ځینې موضوعات پیژندلي وي. ستاسو د حوصلې مننه. تر بیا الله مو مل شه.